د کورونا وبا چې د کابل د مزدور حکومت لپاره یوه لنګه غوا جوړه سوې ده، نو دغه شړونګا بابا چې راجیګ سي په دې پلاستیکي کلمه باندې کله کورتۍ دسې کا، کله کورتۍ دسې کا، کله کورتۍ دسې کا. مونږ ته معلومې ده د بطخې سینه دې ورکه سه، بلا دې په دا شټا سار سه، سمټ سر یې مونږ ته معلومې، مونږ ته د تا بهادري معلومه ده، مونږ د تا هغه شړونګا دفاع وزیر معلوم ده چې په لاره لکه بطخې غوندې دسې دسې کیږي، هغه راته معلوم ده، د تا وزیران راته معلوم دي، د تا ارګ راته معلوم ده، څه لرې نه یو، څه د ویسټ انډیز نه یم چې نه یې راته معلوم، خبرونه نه به مې اورېدلي، نه په دې سر سترګو هر څه وینو، نه کوم اروپایي سکشو یم چې په اروپا کې به تلویزیونونه ګورم او خبرېږم به، دا ټول حقایق همداسې په سر سترګو باندې وینو. د تا غله وزیران، د تا غله پولیس، د تا غله اردو، د تا فاحش او بچه‌باز او لوتي کابینه. عجیبه دیموکراسي ده. قحط الرجال ده په افغانستان کې څوک نه پیدا کیږي. ګډه وډه دنیا ده، ګډه وډه دیموکراسي ده. پروردګارم تباه او برباد که په دې دیموکراسۍ باندې چې دا 18 کاله مونږ بمبارولو ولې څه خبره ده دیموکراسي ده، څه خبره ده دیموکراسي ده، څه خبره ده.